په یو بېمخینه دریځ کې د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د افغانستان حکومت ته ویلي دي چې دوه انتخاب لري، یا د له دوی سره ودرېږي او یا هم له ترهګرو سره. شریف دغه خبرې په خیبر پښتونخوا کې د شاوخوا 1900 پاکستاني پوځیانو له وژل کېدو وروسته کړي دي او ټینګار یې کړی چې پاکستان له افغانستان سره د یوې ملګرتیا لپاره چمتو دی. که چیرې افغانستان یې غواړي او که چیرې افغانستان دغه ملګرتیا نه غواړي نو د پاکستان پوځیان دا وس لري چې له ترهګرو سره مبارزه وکړي. کابل دغو خبرو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې په کراتو ویلي و چې د پاکستان ناامني په افغانستان کې ریښې نه لري او له اسلام آباد څخه یې غوښتنه کړې وه چې د خپل د بام واورې پر نورو وانچوي. د نن شپې په تودو خبرو کې موږ څو مهمې پوښتنې لرو. د شهباز شریف د دغو خبرو پیغام کابل ته څه کیدی شي؟ ولې ډیپلوماسي له کاره غورځېدلې ده؟ ولې تعامل خپل ځای تقابل ته ورکړی دی؟ سلامونه عزتمندو لیدونکو، ستړي مه شئ. تاسو ته د خبرې ګورې زه منصور نیازی یم. را سره په دې بحث کې درې قدرمنو میلمنو ګډون کړی دی. د سیاسي چارو شنونکی حمیدالله هوتک صاحب، د سیاسي چارو بل افغان شنونکی سید عبادالله صادق صاحب او د سیاسي چارو بل افغان شنونکی امید صافی صاحب. تاسو ټول ستړي مه شئ، بخیر راغلئ. هوتک صاحب، غواړم چې دا بحث هم تاسو سره پیل کړم. فکر کوئ چې د پاکستان د لومړي وزیر د دغو خبرو پیغام څه کیدی شي چې کابل ته وایي چې یا له موږ سره ودرېږئ یا له ترهګرو سره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نیازی صاحب تاسو ته او ښاغلي صادق صاحب ته، ښاغلي صافي صاحب ته، د ټلویزیون ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه نیکیلي وړاندې کوم. راځو د سوال برخې ته. زه فکر کوم چې د افغانستان او هم د پاکستان وبخښئ د پاکستان ښاغلی لومړي وزیر، زه فکر کوم په دغه سهار باندې بیا ناشته څه رقم کړې وه یا به وږی راغلی و، نو نه سم ویلی. کله کله دی ډېر عصباني کېږي هم. دغه سوال دوی ته متوجه وو، دا 50 کاله مخکې ورته متوجه وو، خو موږ داسې غوڅ نه وه ورته ویلي چې زموږ سره کېږي که د ترهګرو سره، یا د افغانستان د خرابۍ څخه لاس اخلي که دې سم کو. ای کاش چې موږ 50 کاله مخکې ورته ویلي وای، کاش چې 40 کاله مخکې ورته ویلي وای. په هر صورت خو ونه سوله، تر څو چې زما پان موږ چې کومه مطالعه د پاکستان او د افغانستان د اړیکو په مورد لرو، دا 50 کاله داسې حاضر تاریخ تیر سوي وو، نو دا بیرته دوی ته دا سوال ورګرځي، دا په دوی پورې اړه لري. که دوی غواړي چې د افغانستان او د پاکستان اړیکې ښه سي، که دوی غواړي چې دا اړیکې دوستانه سي، که دوی غواړي چې پاکستان په امن کې سي، افغانستان خو یې خراب کړي، دا 50 کاله دوی خراب کړي. دوی کومه پالیسي چې د افغانستان جوړه کړې ده، د پاکستان کومې واکمنې ادارې چې کومه پالیسي د افغانستان په هکله جوړه کړې ده، تر څو چې دې پالیسۍ ته موږ بار بار 10 کاله 15 کاله 5 کاله ان 20 کاله مخکې مو ویلي وه چې خدای ته وګورئ، دا خپلې پالیسۍ ته تغییر ورکړئ. تاسې زموږ ګاونډیان یاست، موږ ستاسې ګاونډیان یو. نه پاکستان کولی سي چې افغانستان د نقشې څخه ایسته کړي، نه افغانستان کولی سي چې هغه د پنجاب کوچنۍ ټوټه د نقشې څخه ایسته کړي. دا نور خو انشاءالله زموږ د که نن دی که سبا دی دا وطن د زرغونشاه دی، په دې کې شک نسته. نو تر څو چې پاکستان د افغانستان په هکله خپله هغه مغرضانه پالیسي، هغه دشمنانه پالیسي ته تغییر ورنه کړي، پاکستان به نور هم د خرابۍ په خوا باندې ودرومي. دغه مسله د افغانستان نه ده، نه افغانانو پکښې لاس درلودلی دی او نه افغانانو د افغان خپل ضمیر اجازه نه ورکوي. دا د افغانستان یو ښایسته تاریخ دی او د افغانستان د خلکو هم د وخت د حکومتونو هم ښه تاریخ دی. دغه نږدې کرزی صاحب چې تیر سو، دغه نه ویلی چې زه خواته څوک وولم چې ده به پر موږ توغندۍ راغورځولې راکټونه. ولهلته خو زما خپله ورونه دي، ولې ولم؟ که په پنجاب کې وبښلي، خو پنجابیان هم مسلمانان دي، ګاونډیان مې دي. یعنې زموږ د وخت د حکومتو مشرانو هم دغسې زړه سوی کړی دی او هغه یې خپل ورونه ګڼلي دي. د اوس وخت دا خو بیا عالمان صاحبان دي. عالمان صاحبان د یو چا مرګ، د یو چا درد، د یو چا خرابي تر نورو خلکو ښه ورته معلومیږي او درکولی هم سي. هیڅ وخت د تاریخ په اوږدو کې نه موږ خپله خاوره د بل مملکت د خرابۍ دپاره چاته ورکړې ده په اجاره، لکه دوی چې ورکوله. نه مو اجارهیي جنګونه رانیولي دي د بل ملک د خرابۍ دپاره او نه رانیسو. دا سوال دوی ته متوجه دی. مهرباني دې وکړي د پاکستان لومړی وزیر صاحب برته دې دا سوال واخلي او خپلې ادارو کې په خپل منځ کې سره کښېني، کومه پالیسي چې د افغانستان په اړه دوی جوړه کړې ده دې ته دې 100% تغییر ورکړي او د ډیورند د
پر ذکر شي اخوا هغه قوم ته د خپل حق ورکړي، د بلوڅو قوم ته د خپل حق ورکړي، مسله خلاصه سو، ترهګري خپله ختمېږي. فابریکې خو د په ده کې خو فابریکې د دغه تولید دپاره خو دا فابریکې د ډېره وخته دوی جوړې کړي دي، نو دا یاداشت فکر کوم کمزوري شوی دی. په خیر سلامت اوسئ. صادق صاحب تاسو فکر کوئ چې د دغو خبرو تر شا څه پیغام نغښتی دی چې کابل ته وایي چې یا له موږ سره ودرېږئ یا له ترهګرو سره، یعنې غیر مستقیم غواړي چې دا وپوهوي چې ګواکې د دوی ناامني له افغانستان نه سرچینه اخلي. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن نیازی صاحب تاسو ته، صافي صاحب ته، هوتک صاحب ته، ستاسې لیدونکو او اوریدونکو ته سلام او درناوی. ګورئ پاکستان حق نه لري چې افغانستان ډکټي کړي او ډکټیشن موږ د پاکستان څخه واخلو. دا خو د دوی په هغه عمق د استراتیژي همدا و چې او دی چې افغانستان باید خارجي پالیسي په افغانستان کې دننه جوړه نشي. د افغانستان خارجي پالیسي دا باید په اسلام آباد کې جوړه شي او دوی بار بار دا غوښتنې هم درلودلې او څوک یې چې روزلي دي او رالیږلي دي د هغوی هدف هم همدا تعقیب کړی دی او بالاخره دغه اهدافو ته خپل نه دي رسېدلي، یعنې په هیڅ دور کې نه دي رسېدلي. یو څوک به د دوی مخلصان وو، یو څوک به د افغانستان دپاره ډېر داسې خاینین وو چې د دوی دپاره یې کار کړی، د دوی دپاره یې منډه ترړه والي، د دوی دپاره یې خبره کړي، حتی د دوی دپاره د افغانستان چارې او د افغانستان حکومت ننګولی. نو هغه چې هغه پنځم ستون یادېده عام په جمهوریت کې، هغه هم د دغه ستون یوه برخه هغه خلکو چې د پاکستان په اشارو باندې چلېدل. اوس رالو دې ته چې حکومت د حکمت نوم دی، دا لازم او ملزوم دی. شهباز شریف واقعا کله کله احساساتي کېږي او هغه د ژورنالستانو مایکونه هم په لاس باندې وایي، ګزاري او خبرې مې احساساتي کوي، هغه پیښې او نخرې لږ د ذوالفقار علي بوټو کوي، هغه فطري عادت او د ده هسې یو قسم غواړي چې هغه ځان وښیي چې زه هم داسې کوم. رال دې ته چې افغانستان مستقل هیواد دی، همیشه د نورو هیوادونو لخوا افغانستان یا اشغال شوی دی یا دلته لاسوهنه شوې ده یا ورته توطیې جوړې شوي دي او د ګاونډیانو مثلا تاسو فکر وکړئ اتحاد جماهیر شوروي زموږ یو لوی ګاونډی و، موږ هم په موږ یې یرغل وکړو، یا مثلا په امریکا یو لوی طاقت و په ټوله نړۍ کې، یوه بانه په خپل هیواد کې جوړه کړله او د دې دپاره چې خپلو ستراتیژیکو اقتصادي او سیاسي او نظامي موخو ته ورسیږي په افغانستان باندې یرغل وکړو. هغه بیچاره او مظلوم ملت چې پرون بله ورځ د روسانو د خوا نه وټکول شو او د دوی په مرسته وشو دا هر څه، اوس یې غوښتل چې خپل یې وټکوي، خپل یې وځپي، هغه مهاجر چې تلي و هغه هم پرې نه ښودل چې راشي. نو اوس د پاکستان که چېرته دا پیښې د امریکا کوي لکه څنګه چې دوی ته ویلي چې یا موږ سره ودرېږئ یا د طالبانو سره دا همداسې ښکاري او هغه وخت چې طالبانو سره ودرېږئ او یا هم د طالبان د حکومت سره ودرېږئ یا د تروریزم سره ودرېږئ او یا هم زموږ سره ودرېږئ. نو پرویز مشرف چې د وخت جنرال او رئیس جمهور و هغې ورته ویلي چې زه ستاسو سره ولاړ یم. دا ټوکې او دا لوبې او دا ډکټیشن او دا اوامر دي په موږ باندې نه چلوي، په افغانستان په حکومت باندې د افغانستان په خلکو باندې دي دا اوامر نه کوي، په دې معنی چې موږ که د امر تابع خلک وي نو بیا خو به د روسانو تابع وي، د هغې نه مخکې به د انګلیسانو تابع وي، د روسانو نه وروسته به د امریکایانو تابع وي، خو دلته یې پیسې هم راوړلې، دلته یې ټکنالوژي هم وه، دلته یې تخنیک هم و، دلته یې غوښتل چې ښه حکومتداري راولي، دلته یې غوښتل چې د بشر حقوق تامین کړي او موږ په خپلو خپو ودرئ او زموږ تر شا ولاړو. دا ډېر لوی قدرتونه و که زموږ تر شا ولاړ وي، مګر موږ د دې دپاره ونه منل چې دې لویو قدرتونو په افغانستان باندې یرغل کړی او د حملې په نتیجه کې د دې خلکو په مقابل کې ودرېدو. نو پاکستان دی دا ډکټیشن افغانستان ته نه کوي. ډېره زیاته مننه کوم. صافی صاحب فکر کوي چې دغه پیغام تر شا د زور له ژبې نه ګټه اخیستل سوې ده، ځکه مستقیم درته وایي چې یا دا ومنه یا دا ومنه. بسم الله الرحمن الرحیم. په سر کې تاسو ته نیازی صاحب، صادق صاحب ته، هوتک صاحب ته او ستاسې د ټولو تلویزیون لیدونکو کتونکو ته سلامونه او نیکۍ وړاندې کوم. هغه یو شعر مې را په یاد شو، زما د اور لمبو ته مه تودېږه دیوال شریک لاره یا اور به واخلي. څلور نیمې لسیزې زما په کور کې اور بل کړی و، څلور نیمې لسیزې زه کړولی یم، څلور نیمې لسیزې زه ځورولی یم، څلور نیمې لسیزې زه وجلی یم. همیش به مې ورته ویلې. کرزي صاحب تقریبا یو ځله سفر وکړ پاکستان ته، ډاکټر صاحب غني د دې هغه اډې ته لاړه، وزر یې ورته وکړ، خو زموږ هیواد کې د لاس وخه نه کوله. کله چې د شهید سردار داود خان نه وروسته هر حکومت راغلی پاکستان پکې خپل سهم ونډه درلودله. اوس پاکستان لیونی حکومت چې دی هغه مسؤلین یې لیوني شوي دي،
اوس هغه ونډه په افغانستان کې نشته ده. هغه ونډه نشي جګولی لکه مخکې چې جګوله په تېرو حکومتو کې چې جګوله. وایي قارغي د زرکې رفتار کوه خپل یې هېر که. شهباز شریف د ټرام اکټونه کوي، ته قارغه یې زرکه نه یې چې ته د زرکې رفتار کوې. شهباز شریف لیونی شوی رواني تکلیف پیدا کړی دی، باید یو رواني ډاکټر ته لاړ شي. تر ننه پورې د زما په هیواد کې رسمي او غیر رسمي مداخله کړې. تاسو ولې د یو څو ورځې مخکې زما د حکومت مخالفینو ته دوی کنفرانس نه جوړ کړی؟ زما د نظام، زما د حکومت مخالفینو سره ته همیشه درېږي نه، اوږه په اوږه ولاړ نه یې؟ همیشه زما په هیواد کې تا لاسوهنه نه ده کړې؟ لکه څنګه چې هوتک صاحب ویلي ما باید 4.5 لسیزې مخکې تا ته دا جواب درکړی وی، خو هغه د وخت حکومتونو زمونږ یا صله رحمي درلودله، یا یې ښه ګاونډیتوب درلوده، یا یو ښه هغه پښتونولي درلودله، تا ته جواب در نه که. باید هغه وخت ما په دې سوک باندې په دې خوله وهلی وی، تا ته باید همدقسې جواب ما درکړی وی. زه ستا په هیواد کې څنګه مداخله کوم؟ ته په نړیوال سټیج باندې اوس کم راغلی، ته د افغانستان تنه د افغانستان د خاطره یو موزر هیواد نه یې، ته د سیمې هیوادونو د خاطره یو موري نه یې. هغه موري نه چې پردی نور هیوادونه انګلستان امریکا تا ته پروژې درکوي په نورو هیوادو کې تطبیقوي. ته د تروریستانو مرکز یې، ته د ځان وژونکو مرکز یې، ته هغه هیواد چې په هر هیواد کې سړی ګیر شوی دی، هغه هیواد کې چې چټلي او مرداري کړي دغه ستا د هیواد کس وي، د افغانستان نه وي. که تاریخ مطالعه کړو د افغانستان په تاریخ کې تور څه افغانستان حکومت هیڅ هیواد ته نه ګاونډي ته نه سیمې ته سرخوږی نه دی جوړ شوی، بلکې نور هیوادونه موږ ته سرخوږي جوړ شوي دي، بلکې نورو هیوادونو موږ کې لاسوهنه کړې ده، بلکې نورو هیوادونو زما کور وران کړی دی، بلکې نورو هیوادونو زما مکتب وران کړی دی، بلکې نورو هیوادونو زما شفاخانه ملي شتمنۍ غارت کړې ده او له منځه یې وړې ده. په شمول پاکستان سر کې پاکستان دی، اول نمبر یې پاکستان دی. 20% نور هیوادونه دي، 80% زما په هیواد کې خرابي پاکستان کړې ده، زما کور پاکستان وران کړی دی، زما هیواد پاکستان وران کړی دی. نن څنګه ماته دا خبرې کوي؟ نن چې ستا په کور کې اور بل دی، شکر الحمدلله، زه شکر باسم. ځینې خلک په دې باندې خفه ګوره او د اسلامي د نګاه نه دا کار ښه نه ده چې زه شکر باسم. خو تا 4.5 لسیزې زه وژلی، زما د ورور وژلی، زما د خور وژلی، زما د مور وژلی، زما د هیواد وران کړی دی. نن چې ستا په کور کې اور بل دی، واقعا ډېر خوشحاله یم، ډېر خوشحاله یم. خدای دې دا اور نورم تازه کړي، خدای دې دا اور ته نورم بری ورکړي، خدای دې TTP ته هم بری ورکړي، خدای دې بلوچ غوښتونکو ته هم بری ورکړي چې دا هیواد در نه پاکي، دا مردارۍ تاسې نه پاکه کړي. حاضر صاحب ولې جنګ کېږي؟ ولې TTP تا سره جنګ کوي؟ ولې بلوچ غوښتونکی تا سره جنګ کوي؟ ته چې ایجاد شوی تا د دوی حق خوړلی، معدنونه د دوی په سیمه کې دي، اوبه د دوی په سیمه کې دي، هر څه د دوی په سیمه کې دي. اوس په پنجاب کې صدري ساته برېښنا ده، په صوبه سرحد کې برېښنا نشته. ښه پوهنتون په پنجاب کې دی، ښه د اوړو میلونه په پنجاب کې دي، غټې کاخرخانې په پنجاب کې دي. تاسو به سرحد ته چی ورکړي دي؟ تا خو دغه خلک دې د خطره مجبوره کړي دي چې تا سره په مقابل کې ودرېږي. دا ستا خپله د ناکامۍ سبب دی، دا ستا خپله غلطه پالیسي ده، غلطه استراتیژي ده چې نن دې په مقابل کې ولاړ دی. هوتک صاحب فرض وکړئ که احیانا کابل په ځواب کې وایي چې موږ نه تا سره ولاړ یو نه له ترهګرو سره ولاړ یو، موږ مستقل یو، د چا په چارو کې مداخله نه کوو، نو دوی به څه برداشت کوي چې اوس موږ له زور نه کار اخلو؟ دې کې خو شک نشته. افغانستان که چیرې سیاسي تاریخ د افغانستان مطالعه کړو او د افغانستان خارجي پالیسي تیرو حکومتونو په پرتله مطالعه کړو، ناپیلی پاتې شوی دی، د هېڅ چا سره نه دی اوسېدلی. ولې دا خاوره دا ایجابوي چې موږ د چا سره پاتې نه سو، موږ د چا غلامي نه کړې ده، نه کوو، نه به آینده کې به زموږ نور نسلونه هم دې ته غاړه کښېنږدي، نه کوو، په دې کې شک نشته. زوروران دې خپل جنګ کوي، غریب ازموینه کوي، خو دوی وکړله. موږ اردو یې خلاص کوي، خو دوی خلاص کوي، په دغه پاکستان خلاص کوي. زموږ اردو په اسیا کې زموږ د ملي اردو، زموږ ځواکمنه اردو بل سیال یې نه درلودی، په اسیا کې یې نه درلودی. دوی د هغه وخت څخه دغه پالیسي جوړه کړې، د دوی کتابونه ولولئ، د دوی د جنرالانو دا ولولئ، د دوی هغه شعارونه د ضیاءالحق دا وګورئ چې موږ یې خطا ایستلو د الله اکبر په نامه. د وخت مجاهدین هم دغسې وه. هوتک صاحب زه یو پوښتنه مطرح کوم، که یو چا ته له روانشناسي پلوه دوه آپشنه ورکوي چې یا دا انتخاب که یا دا انتخاب که، یعنې په دې معنی چې که ته نه انتخابوې بیا زه
نو یو شی تا لپاره انتخاب بیا به زه اجراات کوم اقدامات بکوم زموږ جواب څه دی؟ اوس که هغوی د زور کلمه کاروي موږ جواب څه دی؟ موږ چې دا دغونه کلونه په نرمه کې راغلي یو، زموږ جواب دا دی چې موږ مستقل، زه د حکومت په نمایندګۍ نه غږېږم، زه د خپل یو افغان یم، خپل نظر وایم چې افغانستان د تاریخ په اوږدو کې یو ناپیلی خپلواک افغانستان پاته سوی و، پاته سوی یم، اوس هم هغه خپلواک افغانستان یم. ستا یې توره تیره لاس دې خلاص، ولې تو په قراره نه پوهېږې؟ مشکل ستا خپل دی او ماته د جنگ اپشنونه، یعنی ته ماته دمکۍ راکوې یا مې ډاروې. افغانستان په دې خبرو نه ډارېږي. پر افغانستان باندې داسې والله بالله چې پر تا لس توغندۍ در شاټ کړم، دا زه سپین ږیری دا اوس ملا وتړم، که مې په تا دا درې ولسوالۍ په 24 ساعته کې خالي نه کړلې، بیا نو موږ افغانان نه یو. زموږ سره یې مه ګزوه وروره، زړه مو در باندې سوځي. اوس هم د حکومت سره خو بیخي نه، زموږ سره موږ هر هغه څوک چې افغانستان ته په بد نظر کتلی دي، هغه ته موږ اول د ورورۍ په فضا کې، د ورورۍ په چوکاټ کې سمې خبرې ورسره کړي دي، او که بیا هغه خبرې ونه مني نو موږ بیا داسې غاښ ماتونکی جواب ورکړی دی چې په ځامه کې 22 غاښو څخه یو نه دی پاته سوی. که نه وي ژوندي تاریخونه پوښتنه دې وکړي، د هغه پاکستان دې وکړي. دی هغه زما د وردود سلا، هغه د داود خان شهید د وخت سلا وي، ټانک، تیاره، توپونه، راکټونه، توغندۍ، هغه دوربور د راکټونه چې موږ درلوده، دا اوس د بعضې رنګ کړي دي. دغه سرحدونه اوس بیرته ما په ولي، زما په سلا ما ولي، هغه د ده مزدورانو پر خرڅه کړې وه. دا اوس چې پر لارې راتلمه، یو افغان دوست دی د امریکا څخه د افغانستان اردو چام منحل کوي، راباني و نواز شریف. دا خو پټه خبره نه ده. هغه ستا مزدور نن په افغانستان کې نسته. دا د افغانستان د ولس دپاره یو غټ زیری دی، یو ښه خوشخبري ده، او ټول افغانستان باید د دا حکومت وشاته ودرېږي. هر وخت افغانان که په خپلو کې هر څه وي، دا به ښه واوره. پاکستان ته، ایران ته، نور هیوادونو ته هم وایم، افغانان که څومره په کور کې یو د بل د نظر اختلاف ولري، خو کله چې بهرنۍ باندې تعرض کوي، بیا په موږ کې سکنۍ و میرنۍ نسته. بیا ټوله سکني د حکومت په یوه غږ، بیا د پاکستان خپل د ځانه سره د حساب کوي، بیا د خپل هغه غنم وتلي چې څو منه غنم د ګټلي دي. ډېره زیاته مننه کوم. بخیر اوسه. صادق صاحب، پاکستان وایي چې ناامني په افغانستان کې ریښه لري، کابل ورته وایي چې دا مسله حقیقت نه لري، اسناد هم په دې برخه کې نه لري، د خپل د بام واوره وروره په ما باندې مه راغورځوه. ملامت و سلامت څوک دی؟ واقعیتونه او رښتیا د دغې قضیې څه دي؟ ګورئ، داسې ده نیازي صاحب چې دغه افغانستان خلک، د افغانستان حکومتونه، افغانستان سیاسون، سپینروبي مشران، واقعا چې د ډېرې لوی سینې او د ډېرې لوی حوصلې خاوندان خلک یستو. تاسو فکر وکړئ، زموږ په ګاونډ کې روسانو چې کله دلته یرغل وکړ، تقریبا 10 کاله پاتې شولو او جګړه یې وکړله، دلته هر څه تس نس کړل. تاسې ولیدل چې خلک مهاجر شولو، مات ګوډم وکړل، مثلا 2.5 میلیونه شهیدان هم درلودل، همدومره مهاجر د دې نه زیات درلودل، کورونه د دغه بیچارهګانو خراب شولو. یعنې د یو چا کور ته وران کړي، د هغه په کور یرغل وکړي. نن هغه موږ په رسمیت پیژندلی سو، موږ ورته خوشحاله سو چې ښه خبره ده. یعنې تر ډېر غټ دښمن و زما په کور یې حمله کړې ده. دا یوه امریکا دلته حمله وکړله او تاسې ولیدل چې د خرابۍ په سر یې نوره خرابي وکړله. موږ خو څه آباد شوي نه وو، هماغسې ورانې جاړو چې بیا یې حمله وکړله، لا یې پسې خراب کړلو. هغې نه علاوه دا خلاصه کې چې په دې کې مثلا څومره نفرتونه رامنځته کړل، دا تاجک دی، دا ازبک دی، دا ترکمن دی، دا مثلا په ډلو، په ټاپلو، په فکرونو، په مذهبونو او په مختلفو انواعو باندې ملک الطوایفي دلته جوړه کړې وه، ویې شولو. نن که هغه هم پرون راغلی و ویې چې موږ ستاسو سره غواړو تعامل وکړو، د افغانستان سینه هم پراخه ده او لاس هم ورکوي چې زه در سره تعامل کوم. پاکستان ستا سره څه قیصه ده چې مثلا تا سره موږ نه غواړو تعامل وکړو، خو دا تعامل ته نه غواړي. او د دې د تعامل نه غوښتلو وجه دا نه ده چې مثلا یا د افغانستان لوری د دې توان نه لري چې تا سره خبرې وکړي، بلکې دا ده چې ته په افغانستان کې همیشه که دلته جګړه وه، که دلته څومره اوبه خړې وې، تا پکې خپل مایان نیول،
تا پکې خپلې ګټې لیدلي. مثلا د روسانو که حمله وکړله خو امریکایان ستا شاته ودرېدل، عرب ستا شاته ودرېدل، غرب ستا شاته ودرېده، بالاخره تمویل شولې، تجهیز شولې او تا اټوم بم پیدا کړ چې څومره مرستې کېدلې خو د دې غوښینه برخه تا ته در رسېدل. یا مثلا که امریکا حمله وکړله خو د امریکا روټس چې څومره وو افغانستان ته چې راتل خو ستا په لاره راتل، د بحر د لارې، د هوا د لارې، د وچې د لارې. اوس خو موږ زه پوهېږم که نه هل چې مولانا حسن جان صاحب ته یو چا وویلي چې صاحب موږ غواړو افغانستان ته لاړ شو جهاد وکړو دې دپاره چې امریکایان راغلي دي. نو د مولانا حسن جان صاحب جواب څه و په هغه ځای کې؟ یعنې 1.5 ژورنالستان په دغه ورځ چې په افغانستان حمله وشوله د جمعې په ورځ باندې د حسن جان صاحب جومان ته دومره خلک راغلي وو پېښور کې او غوښتل چې د دې شخصیت د دې لوی عالم خبر واوري. هغه ویلي چې تاسې ضرورت نشته چې افغانستان ته جهاد ته لاړ شئ. څوک چې پاکستانی دی د خپلو جنرالانو په مقابل کې جهاد وکړي. هغه جنرال څوک پرویز مشرف دا د ستوني نه راونیسئ. نو دغه خلکو چې کومه روحیه باندې ستا په مقابل کې ولاړ دي دا ولې ته په موږ راتپي؟ و دا طالب خو اوس نه دی پیدا شوی، دا طالب خو د جمهوریت په وخت کې هم نه دی پیدا شوی، دا طالب ډېر مخکې د مجاهدینو په وخت کې چې دلته داخلي جګړې وي په هغه وخت کې د طالبانو د تورپټکو په نوم باندې د نفاذ شریعت محمدي په نوم باندې په 1993 کې هلته راولاړ شروع ودرېدل د صوفي محمد صاحب په مشرۍ باندې، د مولانا فضل الله په مشرۍ باندې چې زومي وو او په باجوړ، په مومندو کې، په خیبر کې او په دې درو کې دوی غږ راوچت کړه د نفاذ شریعت محمدي او دا سلسله تر اوسه روانه ده. سلامت اوسئ. صفای صاحب شریف وایي چې که چیرې افغانستان ملګرتیا غواړي د پاکستان غېږه ورته خلاصه ده، را دې شي. دروغ وایي نیازه د 4.5 لسیزې په همدې زه وغولوله، په همدا چلو پرې به را سره وکړه. کله چې د دې میوو وخت راشي بارډر خلاص وي، منځني اسیا ته د هر څه روان وي، کله چې زما د میوو وخت راشي بارډر را باندې بند کړي. دا دروغ نه وایي چې وایي. دلته یې مشران راشي، نماینده راشي، مولانا فضل الرحمن هم ولید چې افغانستان ته راغلی و، څونه ښه پروتوکول ورته موږ ورکړه د یو عالم په صفت باندې. زموږ د حکومت لوړپوړي چارواکي ورسره کېنستل، مشرانو سره کېنستل، عزت او احترام هم ورته وکړه. دا مې د خطر نه کړه چې فضل الرحمن ته هم کړی، دا هم د علم د خطر ورته کړی. موږ څه خبر چې دا یو لیونی دی. چې کله دا لاړه پاکستان ته په ما باندې مهاجر را شروع نه کړه، زما افغانانو سره یې کومه رویه وکړله، زما وطنوال په کوم حالاتو کې بندیان کړل، په جیلونو کې واچول، زما خویندې میندې بې عزته کړلې، بې ستره یې کړلې. دا ماته ښه ګاونډیتوب ما سره کوي. دروغ وایي. د افغانستان د خاطره چې کومه ستراتیژي د جوړه کړې ده چې دا تغییر ونه خوري، یو نوی کتاب پراننسي، دا ټول دروغ وایي. دوی اوس هم په افغانستان کې جنګ غواړي، دوی اوس هم افغانستان کې د جنګ تخم شیندي. ما په مذهبونو، ما په قومونو، ما په سمتونو باندې اوس هم ایښي. اوس هم ما د حکومت مخالفین یا سیاسي مخالفین یا سیاسي مشکلات د حکومت سره لري یا وسلوال مشکلات لري یا نور، هغه ډلو ته د دفتر یې ورکړي دي، کورونه یې ورکړي دي، زمینې یې ورکړي دي. دلته چې څوک خفه شي هغه ورته غاړه پرانیسي. څه د خاطره یې پرانیسي؟ خو زما هېواد کې دا نامني غواړي که نه، زما هېواد کې دا جنګ غواړي که نه. دا ټول د ده یو ما ورته ویل چې د رواني تکلیف پیدا کړی نیازه صاحب. دا باید لاړ شي ډاکټر ته. پاکستان کې ډېر ښه متخصصین دي، باید تداوي دې خپله وکړي. دا لیونی شوی دی. راځم یو موضوع ته. دا تنها زما د ملت زور نه لري، دا چې دا شعار ورکوي چې یا دې دا وکړي یا دې دا وکړي، یا دې د ټي ټي پي نه لاس واخلي او یا دې ما سره دوستي وکړي یا دښمني. معنی یې دا ده، خبره د جنګ ده. تا چې تر اوسه اټم جوړ کړی د چا په نوم دی؟ ته خپله نوم نه لرې، ته خپله تاریخ نه لرې، ته بیا د هغه ته د خپل بادارانو نه پوښتنه وکړه، ته چا ایجاد کړی په دې ځمکه سر باندې پاکستانه؟ ته انګلستان ایجاد کړی، ته انګلستان نه پوښتنه وکړه چې ما څنګه ورته ماته ورکړې ده. ته شوروي نه پوښتنه وکړه چې ما څنګه په ګونډوک، ته بیا ناټو نه پوښتنه وکړه، 4 5 هېوادونه پوښتنه وکړه ما څنګه په ګونډو وکړله. ته په دې اټم دې مه نازېږه، ته دغه ټانګونو باندې مه نازېږه. دا ټانګونه هم زما دي، دا تیارې هم زما دي. یو څو غلو، یو څو جاسوسانو، یو څو مفسدونو تا ته وسپارل دي، په دې مه نازېږه. زما د هېواد د ملت زور نه لري. دا ته چې موږ دا درې کسه سپین ږیري ناست ولا که د دغې زور ته ولري. ته هغه ول د دې بلوچستان د نشرات دخارات لی، ته ستا مخه کې بلوچ پروت دی، ستا مخه کې هغه پښتون قوم پروت دی چې خوري دی پنجابیه، تا ته دومره وینې تا ته جوش کوي د هغی. ته هېڅ شی هم نشي کولی. ته دې څنګ کې د هند نه پوښتنه وکړه چې ته هغه وخت کې په دې ځمکې په سر باندې موجود نه وې. ته هغه هند نه پوښتنه وکړه چې هغه هند کې ما حکومت کوه.
ته تهران نه پوښتنه وکړه چې په اصفهان کې ما حکومت کوه. ته زما تاریخ مطالعه کا و پاکستانه. ته خو تاریخ خپله نه لرې. ته اوس ته چې بمونه جوړی، ته چې اټوم جوړی، ته چې توپونه جوړی، زما د افغانانو تاریخونو نمونه پرېږدې. ته چی لرې؟ شهباز شریف لیونی شوی دی نیازی صاحب. دا لیونتوب به دا خپل سر را وخوري او دا لیونتوب به دې ته داسې ګرانه تمامه شي. دا لیونتوب زموږ د ده دا خبرې کوي، دا زموږ په خیر دی نیازی صاحب. د ده لیونتوب موږ په اتفاق کوي، د ده لیونتوب موږ کې یووالی راولي، د ده لیونتوب موږ کې محبت راولي. دا کم کسان چې زما د هیواد د حکومت سره، زما د حکومت سره مخالفین دي، دا زما د هیواد د حکومت سره اوږه په اوږه درېږي. دا د ده لیونتوب ګوره، د ده لیونتوب زما ملتونو ته ګټه رسوي. دا د نورم لیونی شي، نور مې خبرې وکړي. زه یو کېږم، زه په اتفاق کېږم، زه په اتحاد کېږم، زه په یووالي کېږم. ستا سر پرې کوم شهباز شریفه. بخیر سلامت اوسئ. عزتمندو لیدونکو، ورځ لاندې دمې ته له دمې وروسته تودې خبرې دوام لري. دا دو خبر ته بیا هم ښه راغلاست. هوتک صاحب، ولې دغه دواړه ګاونډیان په داسې حال کې چې جغرافیایي جبر دي هېڅکله یو بل سره نه جوړیږي؟ موږ جوړ یو، دا خو جوړه ده، حتی داسې جوړه ده چې تر اټکه پورې موږ ټوله جوړ یو. خو خالي دغه پنجاب بیچاره دی چې بد یې اخیستی دی، خو یو شی په سترګو ویني. یعنې دا سوچ کړی دی چې دغه ظلم جبر چې هغه زما بادار کړی دی، زه اولاد یا کړوسی یم چې زما په لاس سره دا خو اوس نسم ساتلی، خو افغانان یې راڅه غواړي. خو د افغان و، د مځکه ټوله د افغان و، دی اوس بد یې اخیستی دی، یعنی وهم ورسره دی. اوس هم بیا هم دا خبره چې هم کړې ده د یو افغان په حیث باندې، موږ د جنګ غوښتونکي خلک نه یو، د جنګ طرفداران نه یو. افغانان هیڅ وخت د جنګ طرفداران نه دي. ګوره، ښاغلی ګنډاپور یو افغان دی، د پېښور وزیر، لومړی وزیر چې دوی وزیر اعلی ورته وایي. هغه وغوښتله چې زه ډایرکټ د خپلې صوبې، د خپل ولایت په مشرۍ ځمه کابل ته، د افغانانو سره، د افغانستان د حکومت سره کښېنم، دا د دغه صوبې، د دغه ولایت ستونزې ورسره حلوم. دوی یې پاسپورټ بلاک کوي. دا رسنیزه دا د خپله وویل، د نیولو امر یې ورکړ. دا د خپله وویل. یعنې افغانان دونه غټ ځیګر او غټه سینه او غټه تګا لري. ګنډاپور د دغه حکومت وزیر دی، خو د افغاني ضمیر ورته وایي چې جنګ د حل لاره نه ده، خو تاوان په موږ کې دی. پنجابی تا موږ په دوو لارو تقسیم کړي وو، اوس مو بیا تقسیموي، اوس مو یو بلې جګړې ته ورټېلوی. دی راته کابل کې د خپلو ورونو سره خبرې کولې، پاسپورټ یې ور بلاک کوي، د نیولو امر یې ورکوي. دا په څه شي دلالت کوي؟ زه پاکستان ته موږ وایو د یو افغان 10 واره موږ خبر کړی چې په کلمه را سره شریک یې، خو ته تش په نامه وایه. موږ عمل په کړی دی تر ډېره وخته. امسایه نارې ته تش په نامه کوي، خو موږ د امسایهګلوۍ ډېر مراعتونه ساتلي دي په کلونو کلونو. خو زموږ د خوا ته تاوان نه دی رسېدلی، خو یوازینی ته یې چې موږ نه پرېږدې. صادق صاحب ښه تشریح ورکړه، صافي صاحب تشریح ورکړه. تا ته خپله معلومیږي چې دا ستا پوځ چې دغسې رشد او ترقي وکړه د چا په پیسو؟ او وروره، دا اوس فعلا ستا په جنګي هغه میدانونو کې د چا هلیکاپټر ناست دی؟ وروره، دا پېښور صوبه کې ولایت کې چې دي ځه تر میرامشاه او تر کوټې پورې دغه ټانکونه د چا دي؟ دلته صف دي. یو نمبر کې ته خراب کې، بل نمبر یې نشي خرابول. دلته په ارشیف کې ټوله صف دي. هغه د وطن د وخت غدارانو، ملي خاینینو چې پر تا کړي دي، پر تا خرڅ کړي دي، هغه موږ یو وخت د هغه سره هم حساب کوو، ستا څخه یې اخلو. هغه خو لا موږ نه ده دریاته کړې. بیا هم موږ لاس په سر سوي یو د جنګ څخه، نه غواړو چې نور جنګ وکړو. خپل ولسونه جنګ ته ټیل وو، د حکومت پالیسي هم دغه ده. خو دا ته یې چې نه مو پرېږدې قصدن ځان را جنګوې. که ما جنګ کولی، اول ورځ چې تا پر خوست باندې بمبارد وکړي د جیټ الوتکو،
ما به تا ته اختار درکړی وای. بیا پر کونړ باندې، بیا پر کم ځای، بیا پر کم ځای، بیا پر کم ځای تا زما مستوري افغان ښځینه ونیولې، مابسونو ته دې واچولې. دا د هغه کورنۍ و چې وخت کې افغان مهاجر ستا دپاره د سرو زرو چرګ، تا خو هغه خپل دال لا نه درلوده. الله دې هدایت که. خو بیا روش ته ورسېدلې، بیا توغندۍ ته ورسېدلې، بیا به اټوم ته ورسېدلې. زما دا په یاد موږ د سرخاب په کمپ کې وو، افغانان د سرخاب کمپ وو، پاکټمني یې ورته ویله. پی نفر 300 د وخت کالداري، پی نفر یو افغان ته نغدي پاکټمني راتلله بغیر د نور راسنونو څخه. 2 واره ټول ماجرو کې انشاءالله افغان کډوال چې هلته په هغه وخت کې کډوال و، دا به ورته معلوم وي. 2 وارې زما په یاد دي چې 2 کاله یعنې 2 واره دغه پیسې تقسیم کړي دي. دا د کوټې بلوچستان په حدودو کې، په پېښور و اسلام آباد و پنجاب نه یم خبر. هغه نغدي پیسې، هغه خوراکونه، هغه شان چې راتلله. خو ته اټوم بم سولې د دالو څه بلند منزل تا جوړول، خو بیا هم افغان چوپ پاته و. اوس دې بیا دا 50 کاله بیا دې د افغانستان په خرابۍ ته لا بډې رانغښتې وي، بیا هم چوپ پاته وي. اوس بیا خبرداره سړی خبر یو دای چاته ورکوي چې هغه کمزوری وي، چې هغه چا امتحان کړی نه وي. موږ امتحان ورکړی دی، قربان دې سمه. و پاکستان ځوانه، و زما همسایه وروره، خپل جنرالانو کتابونه مطالعه کړه. شهباز شریف صاحب باره به دې صد و سر ته راسي، او زه په دې یقین یم دا خبره به بیرته اخلې. که دې سبا وانخیستله، دا یو ورځ به راځي ته به اعلان کوې چې ما بد کړي و چې دا خبره مې وکړله، بیرته مې افغان ولس واخیستل. تا به دغسې مجبورۍ ته به ته ټېلول کېږې. زما سره سر په تیږه مه وه. یو شعر هم باید ووایم، وای لا تر اوسه یې مازغه په سر کې نشته، لا تر اوسه یې مازغه په سر کې نه دي، چا چې ما سره وهلی سر په سنګ دی. افغانانو په ځلونو سر په سنګ په ډبره باندې ولی دی. اوس که ماتیږي هم پروا نه لرو، خو نه ماتیږي اول. که بیا مات څوم پروا نه لرو. دا کاغذي دماغ ستا، دا کاغذي سر ستا، دا زما سره مټه کروه. ستا کامیابي او شتون دې په دې کې دی چې قرار پر خوله باندې لاس ونیسې، پټ کښېنې او د خپل د خلکو خوشحالي خپل حقوق یې ورکړې. اوس د خلیلزاد زنده باد د ډیورن کرښه وار په وار راپورته کوي، هغه د جرمني د برلین دیوال دی. انشاءالله هغه خو زموږ و، زموږ ده. نو دلته چې هغه خوبونه هم لیدلي دي. صادق صاحب ټاکل شوې ده چې د نږدې راتلونکي کې د پاکستان ځانګړی استازی هم یو ځل بیا کابل ته راشي. ولې دغه ډیپلوماسي هېڅ کار نه ورکوي؟ په داسې حال کې چې د هغوی وزیران کابل ته راغلل، دې خو نه هم چارواکي ورغلل. دا ډیپلوماسي اوس څنډې ته شوې ده، په ځای یو تقابل رامنځته شوی ظاهرا. نو خبرې اترې خو کار کوي، خو که چېرته دوی ته کار واخلي که نه. مثلا تاسې وګورئ کله چې امریکایانو دلته 20 کاله جګړه وکړله، بالاخره دوحه کې یو مرکز یا یو دفتر طالبانو د هغه سیاسي دفتر پرانیسته. څه دپاره یې پرانیسته؟ دې دپاره چې هغه د خبرو اترو ځای شي. دا پاکستان کې پرانیسته، دا کابل کې پرانیسته، بلکې د کابل د وخت حکومت دغه د دوحې د مرکز یا د دفتر د پرانیستي سخت مخالفت وکړو چې دا نه ده پکار چې دلته تاسې طالبانو ته یو دفتر پرانیزئ. خو امریکایانو پرانیسته. ولې پرانیسته؟ په دې پیدل چې دغه 10 کاله جګړه موږ په افغانستان کې وکړله، لوی سرخوږی او په ځای د دې چې د تروریزم په نوم چې کومه جګړه موږ پیل کړې وه هغه کمه شي، په ځای د دې چې مثلا هغه څه چې موږ کومو اهدافو ته رسیږو هغه ځای ته ورسیږي، یوه ښه حکومتولي راولو هغه هم رانله. د تروریزم په مقابل کې جګړه هم ناکامه شوه. تر څنګ د کښت او کر د مواد مخدر یا د قاچاق د دې مخه ونیول شوله. و د بشر د حقوقو خبره چغه و چې تاسې په ځای کړئ. موږ نه نقص کېږي، لګی دی خلک په موږ باندې دعوې کوي. که حامد کرزي به هغه ماشومان غېږ کې نیول، د چا به لاس نه و، د چا به خپې نه وي، ورته جړل به هغه امریکایي جنرالانو ته به یې ښودل چې په دې څه وکړم، دا چېرته ویسمه، دا خو تاسې وجلي دي، دا د شپې عملیات مه کوئ.
هغه په بند کړل. د ورځې عملیات هم مه کوئ، بالاخره عملیات افغان دغه پوځ ته ورکوي. دا ټول هغه څه چې ورو تر ورو دوی پوهېدل چې په افغانستان کې نه یوازې دا چې زمونږ محبوبیت دا چې موږ دلته پیسې ویشلې، دلته حکومت راوسته، دلته جمهوریت راوستی دی، دلته ډیموکراسي ده، دلته میډیا آزاده ده، فلان دی بسمدان دی، هېڅ شی د دې خلکو هغه مجاز یې نه مني. هغه څه چې ته لګوي په جګړه باندې دا شیان په موږ باندې تحمیلوي، او هغه خو موږ نه کوو. راځي ته چې اوس پاکستان کو موږ ته آپشن ږدي او وایي چې یا دا او یا دا وکړه، دا درسته خبره نه ده. خو که ته داسې یو آپشن ږدي، خو لکه څنګه چې هوتک صاحب ویلې، خو راځه موږ به هم یو آپشن تاسو ته وړاندې کړو که نه. اوس هلته زموږ د ډیورنډ د کرښې لویه معضله نه ده، دا موږ نشو کولی د آپشن په توګه تا ته وړاندې کړو. تر اوسه هم نه دی وړاندې کړی. ګوره چې څومره حکومتونه راغلي دي، د حکومتونو په سطح باندې دا معضل تاسو ته تر اوسه چا نه دی وړاندې کړی چې راځه د دې میز په سر دا خبرې وکړو. نو زما هغه مخکې خبره تکمیل کړم. بالاخره امریکایان دې ته اړ شولو او افغان لوری هم اړ شو، تر څو چې په دوحه کې د امریکایانو سره خبرې وشو. امریکایانو مستقیما د امارت اسلامي د غړو سره خبرې وکړې، دغه 15-16 کسانو، او خبره سره دې ته ورسېدله چې باید دوی خپل نظامی شتون دلته ختم کړي، ووځي. نو پاکستانه ته څنګه کله صادقان رالیږي، کله خارجه وزیر رالیږي، کله داخله وزیر رالیږي، بیا په 3 بجې د شپې خوست باندې بمبار کې، بیا ته په کونړ باندې بمبار کې. ته وګوره تا کم فشارونه چې د هغې نه استفاده ونه کړله. سیمې خاردار دې تېر کړ او خلکو ته رټ کتل، بې خوندو سیاستمداران درته کتل چې وروره دا فرضي کرښه ده، ته په ده څنګه سیمې خاردار تېرې خاطر ته کتلی. بیا د پاسپورټ او ویزه باندې ټاپې دې ولګولې چې ورور افغانان بې پاسپورټ او بې ویزه په تورخم نشي تېرېدلی. بیا د مهاجرو د راویستلو سلسله شروع کړه، دا د بل یو لوی فشار په افغانانو وارد کړ، او بالاخره دې حملې وکړلې په د افغانستان په خاوره. دغه ټولې کرښې تا کراس کړې دي. موږ تا ته نه ویو چې ته دا وې او که ته دا، ته زما د ډیورنډ د کرښې معضل حل کې، که زه ستا سره مستقیما اوس په جګړه کې شم. خو که اوس موږ واک او وس د دې جګړې نه لرو، حد اقل ته هم باید د جګړې نه لاس واخلي. که صادقان راځي او صادقانه خبرو سره راځي، ډېره ښه ده. او که نه فضل الرحمن دلته راځي یو څه وایي، او بیا چې پاکستان ته لاړ شي ولته وایي چې هغه مالداره مهاجر پرېږدئ او دا غریب مهاجر وباسئ. نو دا په کوم اصولو صافی فکر کوئ چې خبرې اترې به تقریبا ځواب ورنه کړي، ډیپلوماسي به ځواب ورنه کړي د کابل اسلام آباد د دې شخړو، د جنجالونو، د تا کړي او ما کړي د حل لپاره؟ پاکستان سره موږ هیڅ حل لاره نه لرو بغیر د جنگ. ډېر صبر هم وکړه، ډېره حوصله هم ورته وکړه. خو جنګونه هم بېرته په مذاکراتو موږ خو دوی سره دا 4.5 لسیزې موږ دوی ته کچکول وګرځو، وزر هم ورته وکړه. زما هېواد پرېږده، پرې مې ده چې زه دا خړ هېواد، دا ځورېدلی کړېدلی ځپېدلی هېواد خپل جوړ کړم. روس چې راغلی و چې په افغانستان یې حمله کړې، دا افغانستان ته تږی نه و، نه د افغانستان قصه کې و. ټولې دنیا تاریخ پوهان په دې خبر دي چې روس آزادو اوبو ته لاره نه درلودله. هغې غوښتل چې ځان کراچي بندر ته ورسوي، هغې غوښتل چې ځان تنګي هرمز ته ورسوي د ایران. خو ما غویر ولس په مقابل کې ورته ودرېدم. هم پاکستانه ته بچ کړلې، هم ایرانه ته بچ کړلې. نن چې په میلاد ټاور په تهران کې جوړ شوی دی، شارق غرب کې نیم ایران ترې ښکاري، دا زما د افغانانو برکت دی. نن چې ته بلډینګونه لرې پاکستانه، نن چې ته اټوم لرې، دا زما د افغانانو برکت دی. ته باید ما نه منندویي وکړي، ته باید ما ته په غېږ کې ځای راکړې، تا باید اعلان کړی وای چې په افغانستان سره موږ هم پاکستان هم ایران چې موږ پاسپورټ نه غواړو، په تذکره تګ راتګ کولی شي. دې موږ دغه لوی بلا نه بچ کړو. موږ د شرقي بلاک چې په دنیا کې 2 بلاکه دي، یو غربي بلاک دی، یو شرقي بلاک دی. غربي بلاک مشري امریکا کوي، د شرقي بلاک مشري روسیه کوي. دې نه موږ بچ کړو. نن چې تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان د برلین دیوال اونړی، د جرمني او پولنډ څو هېوادونو استقلال، دا زما د افغانانو برکت دی. ته بغیر د بځای د منندوی ما نورم کوبې، ما نورم وژنې. پاکستان سره زما د حکومت نه غوښتنه دا ده چې د شهید سرداورد خان نه وروسته دوی کومې لوبې په موږ ونه کړې تر نن تاریخه پورې. خو هر حکومت کې دوی ونډه درلودله زیاته، په هر حکومت کې دوی سهم درلود. د مجاهدینو حکومت ما ته په شاین ټاون کې جوړېده، په بوټ کې جوړېده. درسته ده چې هغه زما خاوره ده، خو د یرغل عمل کړې ده، هلته جوړېده.
تقسیمات هلته کېده په جمهوریت کې حتی دا ټولو ته پته ده 30% د پارلمان تقریبا 40-45 پارلمان کې استازي درلودل په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه باندې زما معینان یې درلودل ما خپله جلال ننګرهار کې د امنیت ملي یو رئیس ما خپله ورسره مرکه کړې ده ماته جنجال جوړ شوی د همغې خوا نه ما ورسره خپله مرکه وکړه ماته یې کړي دي ولې د وخت جنرال اوس په امریکا کې ماته یې کړي دي ولې ته صبر وکړه دې خلکو سره ته ځان په دغه کې ما اچوه چې وژنې دي زما علما دوی ونه وژل زما سیاسون دوی ونه وژل تر ننه پورې اوس مې د حکومت نه یو غوښتنه دا ده د خپل حکومت نه حکومت ته اوس مستقلې په اراضي باندې حاکم نظام په بدخشان کې جنگ نشته په مرزو کې جنگ نشته په نیمروز کې جنگ نشته امن دی پرون ټرامپ خپله مو ویل چې افغانستان په نړۍ په سطحه یو امن هیواد دی یعنې په دې پوه شه چې افغانستان حکومت چې ټول ملت تا سره دی چې امن دی که ملت تا سره نه وی دا امن نه پاتې کېده چې ملت تا سره دی اوس که پاکستان بیا ځلي زما د حکومت مخالف ډلو ته یا خپل جاسوسانو ته یا خپل غلامانو ته په اسلام آباد کې یا په پېښور کې یا په کراچي کې یا په پنجاب کې غونډه نسی زما د حکومت نه د یو افغان په صفت د یو وګړي په صفت باندې شخصي دا غوښتنه ده په مستقیمه توګه په دې کانټیننټل کې ټي ټي پي ته غونډه ونسه په دې کانټیننټل کې په دې بل هوټل کې هر ځای چې وي بلوچ غوښتونکو ته غونډه ونسه هغه نورې وسلوالې ډلې چې د پاکستان په ضد باندې جنګېږي مستقیما توګه ورته غونډه ونسه زه نور نړیوالو باندې دغه کومه چې نړیوالو یې ودو په اسلامي سازمان باندې دغه کومه تاسې خو ټول وړاندې ناستئ ګورئ چې تر 9 لسیزې زما په کور کې اور بل کړی دی نن اخوا چې اور بلی زه به متقابل کړم دغسې عکس العمل کوم لکه څه قسم چې ما سره کوي که دا عکس العمل ونه کړو موږ خو هسې خرابه سو نیازی هسې موږ کې چې جوړ دي ما ته دومره شهیدان تر غاړې دي ما ته دومره یتیمان تر غاړې دي ما ته دومره مایوبین تر غاړې دي دومره د نور هم شهیدان و مایوبین شي دومره د نور هم شهیدان و مایوبین شي خو د پاکستان سره به زه معلومه کړم چې دې غم نه بېغمه شمه که دا غم نه زه بېغمه نه کړم که نن نه سبا یې ورسره کوم که سبا نه کال بعد یې ورسره کوم پاکستان سرطان دانه ده دا دانه باید د منځه د بدن نه ایسته چې ایسته وارتېږل شي که دا کار ونه کړو بله ورسره بیا خته استو بخیر سلامت صادق صاحب د بحث راټولو ورو فکر کوئ چې د حل لارې څه کیدای شي حل لاره بیا هم یو چې ډیپلوماسي یوازینۍ د حل لاره ده ګورئ چې د حق او د باطل موضوع ده یوازې د دین په معامله کې حل کیږي وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا دا معامله د حق او د باطل ده د دین تر کچې ده حق چې راشي د دین حق دی او رسالت دی نبوت دی د آخرت موضوعات دي توحید دی دا حق دی او بل شی دی کفر دی شرک دی ارتداد دی دا بیا باطل دی خو رالو سیاسي موضوعاتو ته سیاسي موضوعات هیڅکله د حق او د باطل په بنیاد نه حل کیږي دا د سیاسي پلیټفارم په بنیاد باندې د خبرو اترو په بنیاد د ډیالوګ په بنیاد او دا چې موږ او تاسې راشه درشه ولرو خو ظاهرا خبرو کومه پایل رامنځته نه کړه صافی صاحب وایي چې باید عمل بالمثل وشي اوس ګوره عمل بالمثل خو هم داسې کیږي چې یو څه خو سړی ولري که نه چې که مثلا ته راکټ په ما ولې نو زه به ستا سره د عمل بالمثل په مقابل کې څه وکړم لکه هغه تیر پروګرام کې موږ دا خبره وکړه که زه د دې ځای نه راکټ ولم خو صوبه سرحد به ولم یا اوسنی پښتونخوا د یو ته صوبه سرحد ویو یا به بیا بلوچستان ویشتل کیږي یا به بیا زما پښتانه ویشتل کیږي زه وایم چې د نرمو ابزارو نه کار واخلو نرم ابزار هم شته دی سخت ابزار هم شته دی هغوی که سخت ابزار کاروي موږ د خپل هغه اقتصاد محوره متقابل احترام او موازي سیاست په بنیاد باندې دا اوس چې اسلامي امارت په مخ نیولی دی او بولی دی تاسې ولیدل چې همدې سیاست داخل کې د هېواد د سمون دپاره مخکې چې صافي صاحب ویلي چې ټرمپ وایي چې د شیکاګو نه هم د افغانستان هېواد اوس امن دی ولې داسې وایي خو دلته ګوري عملا که نه اوس هلته چې خپله حالات ګوري چې یو سړی په تقریر کې دی او په دې څټي ولي او وژني او د ټرمپ ته ډېر نږدې شخص و که نه یا داسې 2 ځل په ټرمپ باندې خپله حمله شوې ده نو معنا خو دا ده چې دلته امن دی چې دلته امن دی دا امن څنګه راغی خو تاسې ووتلی چې دلته امن راغی
خو تاسې د دې امن د دغه دپاره یعنې د سپوتاژ کولو دپاره تاسې کوششونه کول د افغانستان وضعیت خو تاسې خراب کړی و اشغال خو تاسې کړی و نو د دې دپاره افغانانو بالاخره ملا وتړله چې دلته امن راوسته امن یې په خپل هیواد کې د خپل وینو په بیولو راوستی دی زه دا امن نشم کولی ستا په هیواد کې راولم ته په خپل هیواد کې خپل امن راول هلته پښتانه شته هلته بلوچ شته که پنجابی په جرګه باندې نه پوهېږي په خبرو اترو باندې نه پوهېږي پښتون خو پوهېږي مثلا بلوچ خو پوهېږي کښېنه هغوی سره خبرې اترې وکړه او خپل موضوعات داخل د هیواد کې په خپل هیواد کې خپل موضوعات خپله حل کړه دغه موضوعات ته په ما مه راړوه په ما باندې لوی حملې وشولې د هغې لوی حملو په مقابل کې زه ودرېدم دا مې حل کړ دي دننه چې کوم مشکلات دي دا به زه حل کوم د دې پړه زه په تا نه اچوم نو ته ولې د خپلو نامنیو پړه په ما باندې اچې در حال چې ته اټومي قوت هم یې ته لوی پوځ هم لرې ته هر څه لري نو دې دپاره د امن دپاره د سولې دپاره د تګ راتګ دپاره د خبرو او ډیالوګ دپاره که دا لاره بنده کړي ښکاره خبره ده چې بیا د جنګ لاره زیاته مننه کوم هوتک صاحب وروستۍ دقیقه هم د تاسو لپاره لرو مهرباني ډایلوګ یا خبرې دا خپل وخت لري افغانستان دا لسګونه تقریبا لسیزې کېږي 3-4 لسیزې کېږي چې د پاکستان سره زموږ هر وخت غوښتنه دا وي چې ورور راس خبرې سره وکړو راس خبرې سره وکړو راس خبرې سره اخر ته خبرو هغه زموږ ډېر ورورګلوي و همسایهګلوي چې مو وپالله اخر د خبرو نتیجه دا سوله چې دی موږ ته وایي د جنګ میدان معلوم کړو خو معنا یې دغه ده زما سره کېږي که د دهشتګردانو یا تروریستانو سره کېږي تروریست خو اصلا ته یې تروریست خو تا پیدا کړی دی په دې نړۍ کې تا پیدا کړی د نړۍ ته تا صادر کړی دی ورسه د جهان کتابونه وګوره ستا د خپلو جنرالانو کتابونه وګوره ستا د خپلو پنجابیانو کتابونه وګورو چې هغو لیکلي دي از اسامه بن لادن چیرې و ابل 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 دا اوس چې دا نوې ډله پیدا سوې ده دا چیرې وه دا اوس چا پېژندل خو په جهان کې خد چې دا راله ډایرکټ ستا پاسپورټ یې په جیب کې وراله دا اوس چې هر ځای ګیروي ستا پاسپورټ راوباسي زموږ د غریبانانو پاسپورټ خو اوس څوک په کیسه کې نه دي یو وایي زه دې په رسمیاتو نه پېژنم بل وایي زه دې په رسمیاتو نه پېژنم دا هم د ده رضالت دی دا منافقت هم د ده دی نو هر شی خپل وخت لري دا وخت نور پوره سوی دی باید د پاکستان سره زه دا بار بار موږ ویلي دي اخره خبره دا ده خو دا د مجبورۍ حالات دی دا چې وایو یعنی اوس یې دیوال ته ودرولو تر ورورۍ هم باره مسله تېرېږي تر ډېر اسلامیت هم سړی اخواته کېږي تر همسایهګلوۍ و ګاونډیتوب هم سړی تېرېږي نو دغه بیا کل دشمن باره په سوک باندې ښه سمیږي کږه خوله وایي په سوک سمیږي موږ خو تر ده پاته نه یو هر څه شکر لرو دا اوس هم لرو امریکا ټرمپ لالا هره ورځ په خوب ویني وایي ازماشان چې پاته دي ازماشان راکړه ته راسه زما سره حساب وکړه څو افغانان دي وژلي دي زما څو کلي دي خراب کړي دي ته د شانو په قصه کې زه نور دعوه باید ستا سره وکړم د نړیوال محکمه کې در سره وکړم هم ستاسو سره هم د روسانو سره که وخت راغلی او دا به کېږي که یو حکومت دا به انشاءالله راځي د پاکستان ته موږ وایو چې بیا هم د خبرو اترو دپاره دروازه درته خلاصه و خلاصه ده و شکر الحمدلله د افغان ولس دپاره شکر دی د شکر ځای دی زما رئیس جمهوران به تا ته در ځغاسته تا به 2 ساعته به درته ولاړو هغه ځای به دې نه ورشوی دا موین و والي باندې خو یې بریک هم نه نیوی حساب یې هم نه پر کوئ هلته به خوارکی ګرځېده یو تحصیلدار لا موږ دوی تحصیلدار ورته وایي موږ ته یې ولسوال ورته وایي تحصیلدار یې له ولاکه لیدلی سو زما والي صاحب اوس تا ولیدله 40 دا سد د ټوله پاکستان لوبې لوباب سیاستمداران هم د حکومت خلک هم د ښاغلي مولانا صاحب فضل الرحمن په شمول باندې ورته راغله دا زموږ دپاره ویاړ دی دا اوس د ده پلاوي څو ور راغلی دي دا ځانګړی وزیر ځانګړی استازی دی بیا ځانګړی استازی بیا به هم راځي زه وایم چې اوس هم زموږ دروازه درته خلاصه و خلاصه ده راسه وروره خبرې سره وکړو دغه واخه دغه راکړه ته پوهېږې ټي ټي پي دې پوهېږي ته پوهېږې مخالفین دې پوهېږي دغه په ما پورې اړه نه لري خپل ځان جوړ کړه په ما پسې ځان مه نور کشوه چې بیا تاواني کېږي سلامت اوسه وایي صاحب ته هم یوه دقیقه وخت ورکړو نو به بحث ټول کوم زما غوښتنه نیازی صاحب د هاغلته پښتنو نه ده نیشنل ګوند دی او منظور پښتین دی چې په دغه شعارونه نور پرېږدي دغه غونډې
دا غونډې پرېږدئ، ناره تکبیر شعار پرېږدئ، عملي جامه واغوندئ، عملي جامه د قلم نه نور کار وانخلئ، د توپک نه کار واخلئ. څونه درته ووژل، څونه په غوښتونکو نه مې پوښتنه دا ده نور مه کښېنئ په ځای باندې که زموږ حکومت همیشه میانجګري کړې ده خو زموږ ملتونه تاسې سره اوږه په اوږه ولاړه نور صبر او حوصله زموږ تمامه شوې ده، ختمه شوې. قیام وکئ، دا ګنډاپور دی که ولډاپور دی، که څه بلا دی تا باندې پاسپورټ بلاک کړی، ته پې صوبه سرحد بلاک کړه که نه، څه بلا وخلې؟ په لکونو په میلیونونو پښتانه در سره ولاړ دي، ته خالي اواز اوچت کړه، دا ټول پښتانه تا سره درېږي. پاتې شته د موضوع دا چې په ما باندې همیشه نیوکې کوي چې دا ټي ټي پي د افغانستان نه راځي. تا خو سیمې خالدار تېر کړی پاکستان حکومته، تا خو پاسه په سیمې خالدار باندې برق لینونه هم ورکړي دي، شاټیان یې مړ کړي، دا کومه څه راتېرېږي؟ خو دا په دې معنا چې وړو کې شګه ده، ټوله مشکل تا کې دی، دا خپل مشکل دی په ما باندې مه حل کوه او دا خپل د بام واورې دی په ما اچوه. ګوره زمونږ نور صبر او حوصله تمه خلاصه شوې ده. زه د یو افغان په صفت باندې دا خبره کوم، زما خپله صبر تمام شوی دی. که نن د پاکستان په ضد باندې جنګ شي، ګوره زما دا شعار دی چې خپله ځان نه به هم تړم او په پاکستان ځان چوم. همدغسې دا هر افغان کوي، دا افغانان دي دومره ځورولي، دومره دي کړولي، نور افغانانو صبر مه ازمایه. ګوره تاریخ دا ثابته کړې ده او دا به یې ثابته کړي. یو خبره کوم، یو خبره زما غږ په ټولو افغانانو باندې دی، دا اوس ستاسې په میز کې هم دا خبره کوم، انشاءالله په 2015 کاله پورې پاکستان له منځه ځي. موږ د انګریز نه استقلال اخیستی، د امریکا نه م اخیستی، د برطانیې نه م اخیستی، د روس نه م اخیستی، راځي دا د پاکستان هم دا استقلال واخلو، په خپل حکومت باندې کوم چې یو موټی شو دا استقلال هم واخلو، خپله خاوره هم ترې واخلو، دغه اداره نور له منځه یوسو. سلامات اوسئ صافی صاحب، صادق صاحب او هوتک صاحب ډېره زیاته مننه. عزتمندو لیدونکو ستاسو له ملتیا څخه هم یوه نړۍ مننه. تر بیا تودو خبرو د خدای په امان.